یو قلم او کتابچه راواخله، یو څه درته وایم دا در سره ولیکه. روژې دپاره مې ځان ته یو پلان جوړ کړی دی. تېره روژه کې مې جوړ کړی و، دا ځل مې جوړ کړی دی. تا سره شریکومه. قلم او کتابچه راواخله، دا څه چې درته وایم دا ولیکه. په داسې یو ځای کې کېږده چې همیشه دې پرې سترګې لګي او دغه پلان عملي که. په روژه کې ډېر اسانه پلان دی، کومه سختي نه غواړي. همدغه روژه به اما تر نورو روژو به متفاوته په دې پلان سره. قلم او کتابچه راواخله، راځه په ګډه ما سره ولیکه او دا عملي که. په دې ډاډه یم چې کله 30مه ورځ د روژې راځي ته به خوشحاله یې او ډېر څه به دې کړي، ځکه بې پلانه ژوند سرګرداني ده. نو دا پلان در سره عملي که. ما ځان ته په ورقه کې لیکلی دی او یو چیرته ځان ته نسپوم، ږدمه دې ته ګورم او بیا پرې عمل کوم او د همغې له مخې انشاءالله ډېره لاسته راوړنه به په روژه کې ولرو. په دې پلان کې ما له ځان سره تر ټولو مهم شی دا لیکلی دي، ته یې ولیکه ښه. دا زما اخري روژه ده، دا زما اخري چانس دی. ځان ته دا وایه او ځان ته بار بار دا تکراروه. په دې پلان کې لومړی دا ولیکه چې دا زما اخري روژه ده او اخري چانس مې دی چې خپل ټول ګناهونه پرې وبخم. معلوم نه ده چې راتلونکي کاله پورې به زه او ته ژوندي یو که نه. قسمت څه وخت لیکل شوی چې له دې دنیا ځو الله ته معلوم دی. نو د همدې دپاره پخوا وخت کې به صحابه او نورو نیکو انسانانو دا عادت درلود چې روزانه به ځان سره حساب کوو. داسې فکر به کوو چې نن د دوی وروستۍ ورځ ده، ما ته خو د میاشتې خبره کوو. نو دا ستا اخري میاشت ده. ډېرې نه اوږدوم، لنډ لنډ درته وایم، ته یې لیکه ځان سره. دویم پلان، دویم شی چې ما لیکلی دی هغه دا دی چې دې روژه کې زه خپل ټول ګناهونه د الله پاک په فضل او کرم سره پاکوم. دا روژه زما دپاره داسې فرصت دی چې خپل ټول ګناهونه باید زه پاک کړم. تېر ګناهونه چې څه ما کړي دي دا فرصت دی، تېری فرصت الله پاک ما ته راکړی. تر دې دمه چې زه ژوندی پرېښیم دا د الله پاک فضل او کرم دی په ما. نو همدې فرصت نه استفاده کوم چې خپل ګناهونه ټول وبخم. دا یې دویمو. درېیم دا ده چې دې روژه کې زه د قرآن کریم د یو ختم ترڅنګ چې قرآن کریم عادتا زه لولم ترڅنګ یو صورت ټاکمه چې هر صورت ستاسې خوښي، تاسې یې وټاکئ او هغه له معنا سره زده کومه چې هر صورت دی ان که الحمدلله دغه صورت په دې میاشت کې وټاکه او ځان ته دا ووایه چې د دې معنا زده کومه. ترڅنګ یې که د لمونځ ترجمه او ژباړه یا معنا دې نه زده دا زده که. ځکه موږ روزانه 15 دفعې الله پاک په مقابل کې درېږو، الله پاک سره مکالمه کوو. که چېرته زموږ دغه مکالمه یا دغه خبرې چې الله پاک سره کوو یا دا څه چې وایو زده نه وي نو د دې ګټه څه ده؟ فایده څه ده؟ نو همدې دپاره زه په دې روژه کې وخت ورکومه د لمونځ ترجمه او ژباړو معنا زده کومه. دا به زما هدف وي. څلورم، د چا غیبت نه کوم په دې روژه کې. خوله تړمه، شکایت نه کومه ډېر د چا نه، کینه نه کومه، دروغ نه وایم، سپکې خبرې پرېږدمه، کنځه سپکې خبرې دا زه پرېږدمه. پوهېږې ولې؟ ځکه چې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک که چېرته د روژه کې د قول الزور نه یعنې غیبت، کینې، د هر څه ناوړه خبرو نه ځان ونه ساتي، الله پاک دې ته ضرورت نه لري چې دی د خپله خوله وتړي له خوراک او څښاک څخه. یعنې دغه خوراک او څښاک بندول ته نه ګټه نه کوي. باید موږ بدې خبرو نه هم روژه شو، بدو کلماتو نه، کنځاو نه، غیبت نه، سپکو سپورو نه هم باید موږ روژه شو او په بدل کې د الله پاک تسبیح، ذکر او اذکار ووایو. پنځمې، د موسیقي په ځای قرآن کریم اورم د روژه کې. نور شیان پرېږدم، درسي که نور شی نه دا پرېږدم، تنها قرآن اورم. د تلاوت ترڅنګ قرآن اورم. که ته موسیقي اورې یا نور شی نه اورې ټول پرېږده. روژه د قرآن میاشت ده، فقط تلاوت اوره. کوم قاریان چې ستا خوښېږي تلاوتونه یوټیوب نه راواخله یا نورو ځایونو نه بس اورئ، قرآن ته نه اوره. دې سره به دې څو ګټې کړي. یو به د قرآن ښه ذهن کې کیني، کله چې بیا لولې لکه زده چې دي او تجوید او احکام به هم در سره ذهن کې کیني. او بل دا چې دا وخت به دې د قرآن سره تېرېږي ځکه دا د قرآن میاشت ده. سوشل میډیا نه کاروم. تر ممکنه حده پورې سوشل میډیا نه لرې شه. که مخکې دې تمام ورځ سکرولینګ کوو، ویډیوګانې دې کتلې، دې روژه کې یوازې د روژه کې حداقل سوشل میډیا پرېږده او یا مثبت شی نه پکې ګوره. یوټیوب ته ځه او دیني بیان ګوره یا نور شی نه ګوره. حداقل سوشل میډیا روژه کې لرې کړه. که یې ګوري بیا هم بیانونه، اسلامي برنامې او دا پکې اوره. بله مهمه خبره ومه، هر شپه له پیشلمي 1 ساعت یا که تر دې ډېر کوای شي مخکې راپورته کېږه
اذکار وایه، تلاوت کوه، تهجد کوه او نیک کارونه کوه، تسبیح وایه، دعاګانې کوه. دغه وخت ډېر قیمتي وخت دی، د تهجد وخت دی. که ناڅاپه د قدر شپې سره تصادفاً برابره شوه دغه شپه او تا پکې دا کارونه کړي وو، ته به زر میاشتې هره شپه ته دغه عبادت کړي، دومره ثواب لري. نو هره شپه د بیا هغې راپاڅېږي سحري ته، له هغې مخکې راپورته کېږه، سحري ته حتما راپاڅېږه، ځکه چې په سحري کې برکت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بورک لامتی فی بکورها، زما امت دپاره سهار وخت مبارک شوی دی، دا ځانګړی وخت دی. ورځ کې به در سره ډېر کومک کوي چې ته سحري وکړې یا پشلمی وکړې. ورپسې اتم، هر لمونځ نه پس 4 پاڼې قرآن کریم وایه. که دا ته کوي روژې کې به د یو ختم دا هم کړی، که نور ختمونه کوي دا به د اضافه ختمي. هر لمانځه پسې وروسته 4 پاڼې لوله، میاشت اخیر کې به د انشاءالله قرآن ختم کړی. او بل ورپسې د صدقې لپاره یوه ځانګړې بودیجه وټاکه. نه هم دا دی چې صدقې دپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکه. هر ماښام چې کېدو اذان یې کوو چې وتلې، یا هر ماښام صدقې نه لږه لږه ورکوه. مثلا د میاشتې کې ډېر نشي کولی 3000 روپۍ صدقه دپاره وټاکه، افغانۍ که هر څه دې وس کېږي، 100 روپۍ د ورځې ورکوه. بعد د ماښامه که چېرته دا صدقه ورکړې وه، دا د قدر شپه و تصادف، بیا نو په دې پوه شه چې تا به زر میاشتې هره ورځ یا هره شپه صدقه ورکړي. نو د دې بیا اجر او حساب ته وکړه. لسم دا چې دا عبادتونه ټول په دې نیت هره شپه کوه چې د قدر شپه ده. دا ټول عبادتونه چې د کول هره شپه په دې نیت باندې دا عبادتونه کوه، هره ورځ ټول، چې روژه ده، په روژه کې بیا د قدر شپه ده. که تصادف د قدر شپه برابره شوله، په دې مطمئن واوسه چې ته نو په نیکیو کې ټریلیونر یې، میلیاردر خو لا پرېږده. او بله خبره دا چې د صحیح البخاري اپلیکیشن موږ جوړ کړی دی، هغه ډاونلوډ که او روزانه یو حدیث زده کوه. که ډېر د کوای شو ښه ده، که نه د صحیح بخاري له اپلیکیشنه یو حدیث زده کوه. په روژه کې د روژه اخیره پورې به د 30 حدیث زده، یا که دې ډېر کړل نو حساب یې ستا دی. دغه پلان عملي که چې ما لیکلی ځان ته، او زه ځان ته نصبوم، زه یې عملي کوم، ته یې هم عملي که. انشاءالله چې دا روژه به دې متفاوته یي تر نورو روژو، او ډېر کار به دې پکې کړی. کوچنۍ شیبې مهمې ګڼه د عبادت لپاره. ذکر او اذکار کوه، او همیشه د الله پاک تسبیح یادوه. روژه طلایي چانس دی. بدبخته به هغه انسان چې دا چانس له لاسه ورکړي. ما ته هم پکې دعا کوئ. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه روژه تر نورو متفاوته روژه ونیسو، ښه ونیسو، ټوله خوالب کې تویه کړو چې الله پاک له ځانه راضي کړو، چې کله اختر راځي الله پاک راضي شوی. او هغه کسان چې په لمانځه کې سستي یا نورو کارونو کې دغه روژه کې ځان باندې ډېر کار وکړئ، چې 10 ورځې تاسو یو کار وکړئ دا عادت کېږي، ټول عمر دپاره به انشاءالله نیکان یاستئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.